د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بامیانو د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې د 1.4 میلیون افغانیو په لګښت لږونه پروژې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د مرستندویه موسسو په مالي مرسته پلي شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي د کابل د سب سیمه کې په یو خصوصي روغتون کې د بغلان د یو اوسیدونکي 4 ماشومان پیدا شوي چې 3 انجونې او یو هلک دی. د روغتیایي پرسونل په قول چې د ماشومانو او مور روغتیایي وضعیت ښه دی. د افغانستان بانک وایي د نړیوال بانک راپور له مخې د 2022 کال له جولای تر نومبره په افغانستان کې د انفلاسیون کچه د 13.3% څخه 9.1% ته راټیټه شوې ده چې دا د اغیزناکو پولیس سیاستونو ښکارندویي کوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 13مې حوزې پولیسو د غلو یو 5 کسیزه ډله نیولې ده. د کابل اوسیدونکي وایي له اسلامي امارت څخه 100 سلنه راضي وو. زیاتوي اوس مهال بشپړ امنیت تامین شوی، شپه ورځ بې له کومې اندېښنې هر ځای ته سفر کولی شو. بحرین کې د کرکټ اسیایي شورا د غړو هیوادونو ترمنځ کلنۍ غونډه وشوه. د افغانستان د کرکټ بورډ لوی رئیس میرویس اشرف چې د دې غونډې ګډونوال وو وایي دې غونډې د افغانستان کرکټ بورډ لپاره 3 مهم زیري له ځان سره لرل. اوسپنې پټلۍ اداره وایي پرون د شنبې په ورځ د یقیني بندر له لارې 21 واګونه سوداګریز توکي چې مجموعي وزن یې 1242 ټنه او ډیره برخه یې نفتي مواد دي هیواد ته وارد شوي دي. د هلمند ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1314 قضیو پر حل او فصل سربیره 1490 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ مسؤلین وایي چې امنیتي ځواکونو په سایف په ملي سیمه کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی.